چرته په میاش کې یو ځل په روزه نیولې ده د عاشوري روزه ته چرته نیولې ده د عرفي روزه چرته نیسي هغه ته خو د املا ماتي او د بدعاتو ته املا تړلې ده ډیر خلک نارینه او زنانه روزه دي هندوس تړي والله ناراضه پنځلسم شعبان باندې تا ته شاوې رښتیا روزه نیسا سم شعبان باندې چې نن اتفاقی تور باندې 14 فروری او 15 شعبان دا یو ځای شو په 15 شعبان باندې زمونږ دیندار طبقه بدعات کې مبتلا شول سکه په دیش په باندې با یو مونږ کیږي چای ته صلات الفیه ویلې شي صلکات مونږ کوي او پای کې هر رکعت کې لسکرت قل هو وي زرت جوړيږي صلات الفیه خدا کوم ځای کې لیکلي دي دا مشرق اخبار میگزین کې لیکلي دي دا د آج اخبار په میگزین کې لیکلي زمونږ دین دې ته پاتې شو چې اخبارونو کې حلوا خور مولا بلګیای بلیکل کوي حلوا خور د خپل خېټې راډه کول د پاره خلک په بدعاتو کې مبتلا کوي بدیش په مونږ دی او سار له بیا روزه نیسي 15 د شعبان باندې بیا روزه نیسي نن ډیر خلک نارینه او زنانه روزه دي هندوس تړي والله ناراضه 15 د شعبان باندې تا ته شاوې رښتیا روزه نیسا خپل عادت تی عام پیر او جمعرات ورځ روزه نیسي یا یو ورځ روزه کوي بل ورځ بوده کوي او دا اتفاقی را لغبه خبره لیکن په دې نیت چې دا 15 د شعبان دی په دې بزر روزه نیسم دا سوچ بدعت دی دا سوچ ناروا ده گمراهی ده کل بدعت ضلاله هر بدعت گمراهی ده د الله نبی صفا الفاظ باندې صفا الفاظ باندې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې د سیو عملو کو چې هغه باندې زمون حکم نو دا مردود دی مردود دی ته کیږي د مخ نه ولولي یو نا منظور نه منظور خو بس نه منظور دا مردود دی ته کې د مخ نه ولولي فهو رد دا مردود دی دا عمل 15 د شعبان روزه تحدي سره ویو چیرې سره ویو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے په صحیح الاستاد یا حسن الاستاد روایت سره څوک ثابت کی د خلفای 40 نے څوک ثابت کی عشره مبشرون نے څوک ثابت کی بلکې د جميع صحابه کرامو نے څوک ثابت کی چې هغه د 15 شعبان د هغه د روزه اهتمام کړی دی تاسو ته پته شته بدعت چار ایش کړی دي وਹੀ کوم په خپل ځان باندې اهل حق ته رجوع کوي حق پرست علماء ته چې د حدیث په تحقیق پويږي صحیح او ضعیف پیژني هر شاخه تاخی پسې مزي حلوا خور پسې مزي دا ایجاد کړ اصل کې 448 هجری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نروستا 400 کال صدبره 400 کال پورې د نومو نشام نو 448 هجری کې بیت المقدس کې برامیکي او قوم اخیرا ایجاد کړی دی چې په دغه شپه باغ اهتمام د منظم کاوه او دارنګه د روزې به اهتمام کوو سال به روزه نیولا او بیا به کې مجوسیانو خپل رسمونه داخل کړي نو هغه به ورونه بلول لکه وشره باجه راخو کې د ورونه پورته کی بارونه جوړې د ورونه هغه پورته کې را پورته کوي دا برامیکي قوم جوړ کړي دا سنت د نبی نه دی دا سنت د صحابه ندي دا سنت د برامکو دي که څوک د خپل نبی تابع وي هغه به د برامکو سنت ته اختیار یو که څوک د خپل نبی تابع نه نو بس بیا ته اختیار د چې په کم طرف سي التزا ځان روایتونه پکې جوړ کړو ضعیفه موضوعي روایتونه جوړ کړو کبار محدثین چې د علم غرور دي خپل ځانونه ټیکه ټیکه کړی دي د دې لپاره چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث چاند بین وکي او هغه چاند کی چې صحیح کم دي او ضعیف کم دي ټول علماء په دا فتوا لګوري چې یو روایت په کې ثابت نه دا بدعات دي امام دارقطنی کتاب العلل کې ویل یو حدیث په کې ثابت نه امام قاضی ابو بکر ابن العربی عارضۃ الحوزی کو یو روایت پہ ثابت نہ امام وقیلی و یو روایت پہ ثابت نہ امام ابو شام و یو روایت ثابت نہ امام ابو شام سرسر امام ابن دحیہ رحمت اللہ تعالی علیہ غوی یو روایت ثابت نہ امام ابن القیم روایت پہ ثابت نہ ټول بدعات دي امام عبد الرزاق رحمه الله اغد ابن ابي مليكه قول نقل کړي امام ابن وضاح البدع کی ام نقل کړي ابن ابي مليكه مشهور تابعی دی د تچاویل چې ابن ابي زیاد النمری
دی وایي چې په دې شپه باندې څوک مونځ وکړي نو دا د لیلة القدر عمره ثواب لري. امام ابن ابي مليكه ویل ارمان دی چې زما په خوا کې ما په د آدم صاحب ماته ولویل دومره ورته غوسه شوه زما په خوا کې دا وې ما به درته چل ښودلی وې خول او دلته به به خلک شروع شي د شپې په پاڅي مونځونه به کوي نور ټکي مونځ نه کوي ښه د ټکي مونځ اهتمام نه کوي چې کوم بدعات دي هغې ته بس بړې والي دي نور به روژه چرته هم نه نیسي. د پیر او د جمعرات روژه په صحیح حدیث کې راغلی ده د پیر او د جمعرات چرته په میاشت کې یو ځل د پیر روژه نیولې ده د عاشورې روژه ته چرته نیولې ده د عرفې روژه چرته نیسي هغې ته خو د املا ماتوي او د بدعاتو نه ترې املا تړلې ده او پلانی مولوی سے ویلی پلانی مولوی سے ویلی مولوی سے خبر دلیل نہ زما خبر دلیل نہ دلیل تو اللہ اور رسول خبر دلیل لے صحابہ کرام خبر دلیل لے کچا روجی نیولی کنه نو ماته کیا ځان مستړی کوي ښا ځان ستړی کوي د نبی وینا من عمل عمل ليس علی امرنا فهو رد دا مردود ته الواخور خلق خبرې مما نه ګوري عاملۃ الناصبه عمل بکوي ستړی ستومانه به اس پرته نه ملاوي لہذا لري بدعات و نزان ہو ساتھی اللہ پہ صلی دادا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا نبی چې سره وړي پاکي عمل وکي نبی چې سره من کړی دغه نه من شي بدعات زو په دین کې نه چلیږي بدعت خودم عظیم گناہ دا بعض سلف نقل البدعه احب الى الشیطان من المعصیه بدعت شیطان در ښکارا ګناه نه غوره دی ښکارا ګناه نه خو به سړی توبه وباسي بدعت ته څوک توبه نه وباسي دا د دین کار دی